کتونکو یوه جینۍ چې د شاپینګ په بهانه به بازار ته تلله او هلته به یار سره ملاوېدله چې یار ورسره په دغه دوران کې کومې ویډیوګانې جوړې کړې وي هغه ویډیوګانې اوس سوشل میډیا ته ختلې دي او دغه جینۍ چې خپلو وروڼو رانیولې ده هغه هلک یې خم په پولیسو ګرفتار کړی دی. د هغه هلک بیان راغلی دی دلته به یې سره شریکوم. نن سبا معاشره کې دا کارونه ډیر زیات شوي دي چې جینکۍ کوم دي هغه بازار ته وځي نو یارانې کوي او پردو هلکانو سره دوستانې جوړوي د یو څو روپو دپاره. کتونکو دغه هلک ویلي دي چې دغه جینۍ سره کم زما دوستي شوې ده یارانه مې ورسره شوې ده په دې طریقه مې ورسره شوې چې دا زما دوکان ته راغلې وه او دلته یې د میک اپ سامان اخیستلو چې په دغه دوران کې ما ورته چې کومې روپۍ یادې کړلې هغه روپۍ ما له رانه کړلې او راته ویل چې ما سره پیسې کمې دي. دغه جینۍ نه ما نمبر وغوښتو چې ته دې خپل نمبر راکړه بیا رانغلې چې زه تا ته رینګ وکړم چې ما له پیسې راوړې. په دغه دوران کې دغه جینۍ خپل نمبر ورکړی دی او په دغه نمبر په ذریعه باندې دوی لینډ دین سټارټ شوی دی دوستي شوې او دوستي یارانې ته اوښتې ده او په دغه دوران کې دوی کوم ملاقاتونه شوي دي هغه ویډیوګانې هم ځان نه ریکارډ کړي دي. کتونکو دا واقعي مې در سره ځکه شریکه کړله چې نن سبا حالات دومره خراب دی چې کومه جینۍ یا ښځه بازار ته وځي نو هغوی باندې نظر پکار دی ځکه چې نن سبا داسې هلکان دوکانونو ته راوتي دي چې هغه دغه یارانې کوي او دغه جینکۍ ښځې پساووي او دغه جینکۍ ښځې هم د خپل یو څو روپو دپاره عزت تار تار کړي او د بل چا په حواله یې کړي. نو دغه جینۍ هم چې اوس عزت تار تار شو سوشل میډیا ته ښکاره شو او د خپلو وروڼو عزت یې هم خاورې کړو خپل خاندان یې هم وشرمو د یو څو روپو دپاره. نو دوستانو دا ټول واقعه وه نوی اپډیټ و چې درسره مو شریک کړو د معاشرې په حواله سره چې نن سبا په معاشره کې داسې حالات چلیږي. که تاسو د معاشرې نه ځان خبرول غواړئ او داسې ویډیوګانې کتل غواړئ زموږ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. دې حالات چلیږي. که تاسو د معاشرې نه ځان خبرول غواړئ او داسې ویډیوګانې کتل غواړئ زموږ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ.